په مرکز کلات کې نن د مالیاتو د راټولولو کمپاین پیل سو. د دې ولایت مستوفي سید محبوب ماجب وایي چې سږ کال یې د وارداتي ادارو او عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کېدو سره توانېدلی چې د تیر مالي کال په پرتله 15 سلنه زیات عواید راټول کړي. ماجب وایي چې تیر مالي کال یې عواید شاوخوا 24 میلیونه وو، خو سږ کال یې دا رقم لوړ کړی دی. مستوفي زیاتوي چې لا هم یو شمېر کسانو د عوایدو له اړخه کابو 19 میلیونه پوره وړي دي او تمه لري چې د پورونو د راټولېدلو سره راتلونکی کال خپل عواید نور هم زیات کړي. نظر به سال گذشته که 87% بودجه انکشافی مصرف شده بود، امسال ما 93% بودجه انکشافی را مصرف کردیم. 98% مالیاتی را که امسال ما سنجش کرده بودیم، البته به تناسب سال گذشته حدود بیش از 1 میلیون بود، اونمو درجه بندی را ما امسال 98% جمع آوری کردیم. په جوړه شوې غونډه کې دیني عالمانو د مالیاتو په ارزښت خبرې وکړې او دا د یو دولت د غښتلتیا او خدماتو د رسولو په برخه کې اړین وبلل او تمه یې وښودل چې د دې ولایت ټول اوسیدونکي باید خپل مالیات دولت ته ورکړي. چې مالیه په اسلامي نظام کې د عدالت د تأسیس، خپرولو او د ټولنې د مادي او معنوي اړتیاو د پوره کولو یوه وسیله ده. مسلمانانو ته د سهولتونو د برابرولو لپاره د اسلامي ټولنې د اقتصادي سیاست د لوړوالي په خاطر مالیات وضع کړي دي. بل لوري د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان اکبیان وویل چې د دې ولایت اوسیدونکي دولت ته مالیات ورکوي، خو دولت بیا ورته دومره خدمات نه دي وړاندې کړي څومره چې ضرور دي. اکبیان زیاته کړه چې د مرکزي دولت پاملرنه دې ولایت ته زیاته سوې او هیله لري چې په راتلونکي کې دې ولایت لپاره رغنیزې پروژې پلي سي. او مالیه خو موږ ورکوو، زموږ ملت یې ورکوي جناب مستوفي صاحب، او مالیه یې ورکړه، تاسو عملا ولیده. خو د مالیې په بدل کې د زابل اداره ته فکر وکړه چې اوس د محکمې او څارنوالۍ او دغه ریاست د مخابراتو او مستوفیت د دغه واوره هم چا نه ده پاکه کړې او په دې کې په تېره جلسه کې یو فیصله مو کوله. بیا ما داسې جلسې ته ما درغواړي چې هغه فیصله څوک نه کړې او د بیا رغونې لپاره په دې برخه کې ګڼې پروژې عملي سوې او د دې ولایت زرګونو اوسیدونکو ته کاري فرصتونه برابر سوي.